زما د فیسبوک ملګرو السلام علیکم. امید لرم چې ټول به ښه ټیک ټاک به یې صحت په جامه کې به یې. او زه تاسو ته نن یو ریکویسټ کوم. هغه ریکویسټ دا دی چې تاسو ټول ته پته ده د نن نه یو 2 میاشتې مخکې ما اپریشن کړی و د سرو. نو د سر هغه دانه خو چې کوم هواري سولی ټیومر ورته وایي هغه خو ما لر کړلی، خو دا زما د نس کینسر شوی دی. زما دا ځای کینسر شوی دی. زما ټیسټونه او رپورټ راغلی. زه اوس هم په پېښور کې یم، کوارټر مې په کرایي اخیستی دی. زما دلته ریډیشن سټارټ دی شواګانې. زه تاسو ټول نه دعاګانو اپیل کوم. او بله خبره دا ده چې زه ډېر زیات ستړی شوم. ما ته داسې دعا وکړئ، داسې دعاګانې ما ته وکړئ چې یا زما الله ما له مرګ راکړي او یا ما له روغ صحت راکړي. د هغې وجه دا ده زما 4 بچي دي، یوه مې کور والا دی، یو زه یم، زه بېوسه یم. نو زه دې قرضولو مې ستړی کړم او دې ستنو ټومبلو دې ډریپونو لګولو مې ستړی کړم. زه پېښور ته راغلی یم، یوه میاشت په زما ریډیشن وي. په دې کې زما 11 ورځې ووتې او 19 ورځې پاتې دي. نو زه ډېر بېوسه یم. زما وروڼه په سعودي کې دي، کله یې کار وي او کله یې نه وي. او که د هغو کار وي نو ما ته خو داسې نه وي زموږ کار دی. نو زما سره چا یې خلاص ونه کړو. اوښې مې په سعودي کې دي، د خویندو خاوندان. هغو رالم څه لاس رانه کړو. خپل پلار مې هم تپوس ونه کړو بغیر د مور ابۍ نه. او جدا کور کې پاتې کېږم اسواد دورشخېله کې. او د دې نه مخکې چې ښه وم نو رشکه مې چلوله خپلو بچو له مې ټېل روزي راوړه. نو مهرباني وکئ، ما ته دعاګانې کوئ، زما سره مدد وکئ، زما سره لاس اخلاص وکئ. تاسو ټول زما وروڼه یئ چې په نه مې پښتو وایي که نه یو مسلمان د بل مسلمان ورور دی. خپل خو رانه در په در شو. ګوره ستاسو د قسم چې زما رواز څوک اوري نو ګوره ما بې څوکه نه کوي. زه هم یو ورور ستاسو عزیز یم. 4 بچیان مې دي، یوه مې کور والا دی، یو زه یم، 6 کسان یو مونږ. د کور خو رانه کرایي نه لري، الله دې ورسره ښه وکړي. خو نه چې زه ښه شم، زه ینګ هلک یم، تقریبا دونه عمر زما نه دی، 31 سال عمر کې روان یم. لکه په ځوانۍ کې چې زه مړ شم لکه دا ښه خبره نه ده. او زما له سرې خولې بچي پاتې شي. نو مهرباني وکړئ، ما ته دعاګانې کوئ پلیز. ریکویسټ درته کوم، ما له ختمونه وکړئ، ما له دعاګانې وکړئ، زما سره امداد وکړئ. که څوک چېرته زکات مکات ورکوي نو ما له اطلاع راکوئ او ما ته یې راورسوئ. زه د کینسر په هسپتال کې یم، شوکت خانم پېښور کې 206305 دا زما د علاج نمبر دی. نوم مې رحمت حسین دی، یم د بېدرۍ منځ پلو. پاتې کېږم په کوز دورشخېلې چاقور کې د احسان الله سوپر سټور نه شاته زموږ کور دی. نو زه اوس په پېښور کې یم او لاس اخلاص زما سره د پاره د الله وکړئ چې زه بچ شم، ما الله پاک روغ صحت راکړي. بله خبره زما دا واورئ، زمونږ امجد غفور چې و حبیب ته ما وویل، حبیب کیپۍ والا ته هغه ته کال وکړو، هغه ما پسې رانغی انټر ویله. یوسف جان نمبر زما سره نو چې ما هغه ته ویلی، هغه ما پسې انټر ویله رانغی. نو که زما د اواز امجد غفور صاحب اوري نو هغه ته دپاره د خدای ووایي زما دا ویډیو د هغه مکمل واوري او بیا یې زما دا ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړي د الله په رضا باندې. ځکه زما سر کینسر شوی دی. اول مې دا خبره پټوله، خو اوس یې نه شم پټولی. تاسو ټول ته واضح ښکاره کوم نو چې یاد الله سره که څه کېږي خیرات ته نه غواړم، خپلې زندګۍ د بچ کېدو سوال ته نه غواړم. صحیح ده، ما له پیسې د خیرات په شکل کې مه راکوئ.
ځکه بیا به خلک ماته دا خیراتي دی خو خبر به نه چې دا مجبوره دی او بیمار دی. نو که څوک زما سره لاس اخلاص کول غواړئ نو زما د موبایل نمبر په ځان سره ولیکئ 0341 510 2306 یو ځل بیا 0341 510 2306 د پاره د الله زما سره مدد وکړئ چې زه ښه شم ځکه په ځوانۍ کې دا مرګ زما ښه نه دی. خپل ورونو ته سوچ وکړئ که زما خویندې میندې په کور کې اوري هغه د خپلو زامنو ته سوچ وکړي د وخت پار چار راتلی شي زه خپله ښه ډرور یم ښه ټي وي ډرور یم کوی چلو کم بیمار شوم 6 میاشتې په کټ کې تېرې کړلې د هغې نه بعد په تېر شوي 5 تاریخ زما اپریشن شوی دی د بلې میاشتې 5 تاریخ د الله د خوږ نامه نظر شم بس مې هغه ځای خراب شوی دی دا ځای دی دا مې سر مکمل کول او کله ما تېرې شوي ویډیو چې ما ورکړلو په هغې کې تاسو لیدی شئ چې پاڼې پکې لګولي وو ډېرې خبرې د سره نشم کولی ځکه زما اواز ناڅاپه سایلنټ کېږي دې مرۍ کې زما دا ویډیو که زما وروڼه اوري که زما خپل خاندان یې اوري که زما پردي یې اوري نو مهرباني دې وکړي او زما سره د منډه بربور ووایي او زما سره د خاص کر امجد غفور ته زه سوال کوم منت کوم د ورور په حیثیت ورته وایم زما دا ویډیو امجد غفور ته ورسوئ چې هغه د خپلو ملګرو سره شیر کړي او زما دا نمبر ورته هم ورسوئ د پاره د الله د مسلمانۍ په طریقه چې زه ستاسو یو مسلمان ورور یم او دا ټولو سره واده کوم چې الله پاک ښه کړم جوړ کړم نو 3 ورځو له برخیره ځم بیا به رسي ورو 4 میاشتې تاسو ته پکې دعاګانې کومه ډېره مننه او السلام علیکم آباد اوسئ د ځان خیال ساتئ د خدای په امان.